السلام علیکم دوستانو. کله مو فکر کړی دی ځینې خلک وایي چې زما وخت خراب دی، خو حقیقت دا دی چې وخت هیڅ کله بد نه وي. بد هغه زمونږ فیصلې وي چې مونږ یې په خپل ژوند کې کوو. الله تعالی مونږ ټولو انسانانو ته یو شان 24 غنټې شپه او ورځ راکړې ده، خو ولې بیا په دې 24 غنټو کې یعنی په دې وخت کې یو انسان کامیابیږي او په دې 24 غنټو کې یو بل انسان ناکامه کیږي؟ آیا دا د وخت کمی ده که دا زمون؟ نو که سوچ وکړو نو دا 24 غنټې مونږ ټولو ته راکړې شوي. 24 غنټو کې به یو انسان خپل هنر زده کوي، خو بل انسان به وخت ضایع کوي په فضول څیزونو کې. همدغه 24 غنټې شپه ورځ ده، یو انسان به هم د دې موبایل نه څه هنر زده کوي، خو یو بل انسان به په دې باندې فضول سکرولینګ کوي. همدغه 24 غنټې ټایم دی، په دې کې به یو انسان مخ په بره رواني او یو بل انسان به مخ په لاندې را رواني. فرق په وخت کې نه وي، فرق په دې کې وي چې یو انسان خپل وخت څنګه په خپله فایده کې راولي. یعنی یو انسان به د خپل وخت نه څنګه فایده اخیستلی شي. هغه د هر یو انسان یو خپل ترتیب دی چې یو انسان په خپل وخت کې څه کول غواړي، هغه څه پلانینګ د خپلې ورځې دپاره تیار کړي دي، هغه په دې وخت کې کم داسې چینجز راوستل غواړي چې سبا له پې خوشحاله وي. نو کله چې بیا مونږ سستی کوو، نننی کار سبا ته پرېږدو او د غلطو خلکو سره وخت پاس کوو، د هغې سره ملګرتیا کوو او هر کار بې سوچه سمجه شروع کوو، نو بیا د وخت نه څنګه ګیله کول انصاف دي؟ بیا وخت ته ګوته نیول څنګه ته انصاف ګڼې؟ ژوند هره ورځ مونږ ته یو نوی فرصت راکوي او راته وایي که پرون دې غلطي کړې ده نو نن یې سمولی شي، که پرون دې وخت ضایع کړی دی نو نن یې قدر کولی شي، که پرون د غلطو خلکو سره د ملګرتیا کړې ده، د غلطو خلکو سره ناسته پاسته دې کړې ده، نو نن یې پرېښودلی شي. نن د نیکو خلکو سره د ښو خلکو سره ناسته پاسته شروع کولی شي. که پرون د موبایل بې فضوله استعمال کړی دی، بې فایدې د استعمال کړی دی، نو نن یې په فایده کې شي راوستلی. هوښیار انسان د خپل ښه وخت انتظار نه کوي، هغه خپلې فیصلې بدلوي او په خپله یو ښه وخت جوړوي. کله چې زمونږ فیصلې بدلی شي، ښه فیصله شروع کو او یو ښه لاره چوز کو، نو بیا ښه وخت ته په خپله جوړولی شي. کله به هم ته د ښه وخت انتظار نه کوي او وخت به زمونږ نه په دې کې نه ضایع کېږي چې مونږ په دې انتظار ناست یو چې ښه وخت به راځي. یاد ساته، وخت ستا دښمن نه دی، وخت ستا د ژوند لوړې فیصلې تا ته ټاکي. کله چې فیصلې سمې شي نو ژوند هم رو رو بدلیږي. د نن نه دا عزم وکړه، د نن نه دا فیصله وکړه چې کمې خبرې زیات عمل به کوي، کم شکایتونه به کوي، ډېر به شکر ادا کوي او خپل وخت به په دې سره ښایسته کوي. غواړې زما وروره چې سبا دې د نن نه ښه شي، نو د سبا دپاره د وخت د بدلولو دپاره دعاګانې یوازې مه غواړه، خپلې فیصلې بدلې کړه او د وخت نه فایده واخله. کوم وخت چې تا سره دی هغه د بل هیڅ چا سره نه دی. څه ناڅه ټایم د خپل سبا دپاره وباسه او په هغه باندې کار شروع کا او مخ په وړاندې لاړ شه، ځکه چې کامیابي د ښه وخت په انتظار کې نه راځي، د سمو فیصلو د وجې نه راځي. که ته نن سمه فیصله واخلې نو سبا
بس تا د نن نه بهتره وي. او که همدغه شان نن او سبا کې پاتې شوي چې نن کومه سبا کومه، نو همدغه شان ځواني ختمه شي او دا کال به هم تیر شي، خو ته به شروع ونه کړې او ته به خپل ځان د بدلولو کوشش ونه کړې. نو که زما دا پیغام درته څه ناڅه هم ښه لګېدلی وي، نو موږ هم په سپورټ کې مه هېروئ او دغه شان سپورټ در سره جاری وساتئ، ځکه چې موږ هم همدغه شان یو انسان یم، همدغه شان کمزوری یم او د خپل محنت جاری ساتو. نو انشاءالله چې موږ ته به هم یوه ورځ الله کامیابی راکړي او ستاسو د سپورټ د وجې نه او زموږ د خپل محنت د وجې نه. نو چې ما شروع کړې ده، زه هم یو عام انسان یم، ستا په شان یم، ستا نه به کشر یم. نو ته زما مشر وروره شروع وکړه او خپل ژوند په خپله بدل کړه. نو انشاءالله چې ملاویږو به په یوه نوې ویډیو کې. د هغې وخته پورې د ځان ډېر خیال ساتئ او د هغې وخته پورې ما ته راکړه اجازت. د الله په امان.